زر کیسې او یوه شپه. پنځمه شپه. د پنځمې شپې له راتلو سره نو بیا د نقل پر مهال د شهزادې کمکۍ خور په ډېره تلوسه له مشرې خور څخه وغوښتل چې که خوب نه وي درغلی نو هیله ده چې هغه پاته نقل به پسې پوره کړي. شهزادې د نقل په ادامه کې وویل: زموږ ستره واکمنه، را رسېدلي روایتونه وایي چې یونان پاچا نو خپل وزیر ته څرګنده کړه ته له دې لوی حکیم سره حسد لرې او غواړې چې پر ما یې مړ کړې. که زه چیرې ستا په خوله وکړم نو بیا به د سیندباد پاچا کانه راسوي وي چې د خپل باز تر وژلو وروسته یې د پښیمانۍ ویش ویش کاوه او په ډېر ارمان یې خپل سر ټکاوه، خو لاس ته یې څه نه ورتله ځکه کار تر کار تېر سوی و. وزیر د پاچا تندي ته وکتل او له ده څخه یې وپوښتله: وبښئ ای د دوران واکداره، دا څه ډول پیښه وه؟ د سیندباد پاچا په باره کې پاچا په خبرو خوله پورې کړه چې حقیقت خو خدای ته ښه معلوم دی، اما نقل داسې کیږي چې د پارس د پاچاهانو له جملې څخه په پخوا زمانو کې یو شوقي پاچا و چې له چکرونو او ښکارونو سره یې زیاته مینه درلوده او خپل وخت یې زیاتره په ساتري او ماهیګرۍ تېراوه. د ښکار دپاره یو باز روزلی و چې جوړه یې نه پیدا کېده او په ده پورې داسې اموخته و چې د ورځې او د شپې ځینې نه جلا کېدی. سهار او ماښام به یې پر لاس نیولی و او کله به په ښکار باندې تللی نو باز به هم ورسره و. د دې باز دپاره پاچا د سرو زرو یوه کنجي تیاره کړې وه چې هغه به یې په غاړه ګرځېده او باز به اوبه په هغه کنجۍ کې څښلې. یو وخت پاچا فارغه ناست دی چې له هاخوا څخه مشر باز باشي ورته راځي او ورته وایي: ای د دوران واکمنه، د ښکار وخت را رسېدلی دی. پاچا سمدستي د تلو امر وکړي او باز یې پر لاس باندې ورسره واخیستی. د ښکاریانو ورسره ډله تر هغو پورې تله څو چې یوې درې ته راغله او هلته یې د ښکار یوه حلقه وټاکله. په دغه ترڅ کې چې دوی ځای په ځای کېده ناڅاپه د حلقې په احاطه کې دننه یوه هوسۍ وغورځېده. د هوسۍ له غورځېدو سره پاچا غږ که د هر چا تر سر که دا هوسۍ واوښته هغه ځای په ځای وژنم. ښکاریانو پر هوسۍ باندې خپله دایره راتنګوله څو چې ناببره هغه د پاچا خواته راغله. د پاچا په مخ کې د شا پر پښو کېناسته او د مخ پښې یې پر خپله سینه باندې کېښولې چې تا به ویل د پاچا په وړاندې د درناوي په توګه مځکه مچوي. پاچا هغې ته د مننې پرچم سر وښوراوه او د سر له لږ راټیټېدو سره یې هوسۍ په ګړندي ټوپ تر سر واوښته او مخ د بیدیا پر خوا په منډه ځینې وتښتېده. پاچا ولیده چې ورسره ملګري ټوله یو او بل ته سترګکونه وهي او نو ځکه یې وپوښتل: وزیره، دا یاران څه سره وایي؟ وزیر په جواب کې پاکه سپینه ورته څرګنده کړه: دوی وایي چې تا خو ویلي وه که د هر چا تر سر هوسۍ واوښته هغه به ووژل سي. پاچا ته دې خبرې ډېر زور ورکړ او نارې یې کړه: زما دې په خپل سر قسم وي که یې تر هغو پسې پرېږدم څو مې دا هوسۍ راوستلې نه وي. پاچا په هوسۍ پسې آس ورپونده کوي او په بیړه د هغې تر شا په ډېره تیزۍ له یوه غره څخه خطی او پر بل باندې راښکته کېدی چې د ځغاستې د دوړو لیکه وار په وار اوږدېدله. په دې لیونۍ منډه کې هوسۍ وغوښته چې ځنګله ته ننوځي، خو پاچا په دې پسې باز ور خوشی کړ او هغه د دې پر سر باندې کېناستی او په خپلو وزرو یې د دې سترګې ورپټې کړې. نور نو هوسۍ لاره نه لیدله او حق کې آریانه پاتې سوه چې کومې خواته مخ ونیسي او کوم لوری په خوله ورکړي. پاچا سوټی پسې راواخیست، پوی وهله او راچپه یې کړه. بیا یې نو چاړه پر راویسته او حلاله یې کړه. د هوسۍ پوست یې ځینې وکیښ او د خپل آس د زین په جنګک پورې وځړاوه. دا وخت سره ټکنده غرمه وه او د بټي بیابان په وچه او چوبي کې د اوبو څاڅکې نه موندل کېدی. د پاچا ژبه له ډېرې تندې څخه د باندې راووته او آس یې هم بیخي تږی شو. دور یو هېڅ ته یې شاوخوا وکتل څو چې یوه ونه یې په سترګو سوه او له هغې څخه اوبه راڅڅېدې چې کټ مټ د تیلو په شان وي. څرنګه چې د پاچا د څرمنې د ګلې په لاس وي او دا غوړې اوبه یې په لپه کې نه سوای څښلی نو یې د باز له غاړې څخه کنجي راواخیسته او له دغو اوبو څخه یې ډکه کړه. د کنجۍ خپل مخ ته کېښووله خو باز ناببره هغه په وزر ووهله او سرچپه یې راواړوله. پاچا د دوهم ځل لپاره بیا دا کنجۍ راجګه کړه او د تیلو څاڅکو ته یې کېښووله چې ډکه سي. ده ګمان کاوه چې باز په خپله تږی دی نو دا پاله یې د هغه مخې ته کېښووله خو باز بیا په وزر ووهله او نسکوره یې کړه. پاچا له باز څخه ډېر خوابدی سو او د دریم وار دپاره بیا کنجۍ له دې کرغېړنو اوبو څخه ډکه کړه او د آس په وړاندې کېښودله. خو باز بیا راغی او ډکه کنجۍ یې په چپه راواړوله. پاچا نو ودرېدی: خدای دې ووهي تا ناسي مرغه، پر ما دې هم اوبه ودرولې، په ځان دې هم ودرولې او پر آس دې هم ودرولې. له ډېره قهره یې باز په توره وواهه او په یو ګوزار یې وزرونه ځینې غوڅ کړه. باز مړژواندی سر وخوځاوه او د اشارې په څېر یې پاچا په دې خبر وپوهاوه چې ته لوړ وګوره چې د ونې په سر کې څه شی دي.
هغه چې سترګې پورته واړولې نو که ګورو چې لوړ په ونه کې د یو خطرناک مار بچوړی دی او دا غوړې خیرنې اوبه د خولې زهر دي چې لاندې راڅڅېږي. پاچا ته پر دې کار ډېره زیاته پښیماني ودرېده چې ناحقه یې د باز خوارکي ښکلي وزرونه ورغوڅ کړو. په خورا غمجن حالت کې راوخوځېدی، خپل آس ته وختی او را رهي سو. له ځان سره یې د هوسۍ غوښه راواخیسته او له خپل ښکاره سره خیمې ته راورسېدی. هوسۍ اشپزباشي ته وسپارله او ورته یې وویل واخله او کباب یې کړه. په دې وخت کې په خپله څوکۍ کېناستی او ټپي باز یې پر لاس باندې د پخوا ناز ودراوه. یوه شېبه وروسته د باز له خولې څخه یوه سوې چیغه ووته او له دې چیغې سره ځای په ځای راولوېدی او ساه یې وخته. پاچا د خپل ګران باز په غټې ویر کې د غم کوکارې او د ماتم بغارې ووهلې، خو څرنګه چې کار تر کار تېر سوی و نو له پښیمانۍ څخه یې هېڅ لاسته رانغله. پاچا په دې باندې د ژوند تر پایه ډېر ارمانجن و چې داسې یو نازولی او کړولی باز یې په هغسې کار باندې په خپل لاس وواژه چې ده ته یې له مرګ څخه نجات ورکاوه. دا وه هغه ټوله قصه چې په سندباد پاچا او د ده د باز په ځواني مرګي پورې اړه درلوده. وزیر چې د یونان پاچا له خولې څخه د سندباد نکل تر پایه واورېدی نو یې ورته وویل ای د لوړ شان خاونده پاچا، خبره دا نه ده چې حکیم له ما سره څه بد کړي دي. ما له ده څخه هېڅ تاوان نه دی لیدلی، خو څه چې زه وایم هغه یوازې په تا باندې زما د شفقت له مخې او د دوستانه پیرزیونې په خاطر دي. زه غواړم دا حقیقت تا ته ووایم چې په پردي سړي باندې ډیر باور مه کوه او مه له ځانه سره زیاته بې احتیاطي کوه. که د بل تېرېستی یا د ځان تېرېستی د چمبازه وزیر کانه به در سوي وي. یونان پاچا چې د وزیر بیان واورېدی نو ځینې وپوښتل ته نکل وکړه چې دا بیا څرنګه پېښه وه د چمبازه وزیر په باره کې. وزیر قصه ورته راپیل کړه چې ای په پوهې کې ممتازه ټولواکه، تاسې ته دې څرګنده وي چې له پخوانیو پاچاهانو څخه یو پاچا و او دې پاچا یو وزیر درلودی چې هغه به تل تر تله د پاچا له زوی سره چې د ښکار او ماهیګرۍ زیات شوقي و د شپې او د ورځې ملګری و. پاچا دې وزیر ته دنده ورکړې وه چې شهزاده اومه خوله هلک دی او چې هرې خواته ځي ته ورسره ځه او پام ورباندې کوه چې لا درکه نه سي. خو وزیر چې یو چمبازه او چلبازه سیاڼه غړمال و نو یې په خوله پاچا ته ښه ویله، خو په زړه کې نه د پلار او نه د زوی چنداني پروا ساتله. یو وخت د پاچا زوی په ښکار ووت چې وزیر هم ورسره و او دواړو په ګډه یو ځای کومې خواته ولاړه. په لاره کې وزیر یو غټ ځناور ولیدی او د پاچا زوی دې ته وهڅاوه چې پسې ورمنډه کړه. شهزاده هم په هغه پسې آس ورپونده کوي څو چې له سترګو څخه غایب شو. ځناور د مخه شهزاده په پسې څو چې هغه د لوی بدیا په غټه ورشو کې د پاچا د زوی له نظره څخه ورک او بیا پټ سو. له شهزاده څخه لار ورکه سوه او په دې نه پوهېدی چې چیرې ولاړ سي او کوم لوري ته مخه ونیسي. په دې هلو ځلو کې ناڅاپه ولیدل چې د لارې په څنډه کې یوه نجلۍ ناسته ده او په سرو سترګو ژاړي. شهزاده ځینې وپوښتل څوک چې دلته ناست دی؟ هغې ځواب ورکوي چې زه د هند د پاچاهانو له جملې څخه د یو پاچا لور یم. کله چې دې بدیا ته پر آس باندې راورسېدم نو د خوب یوې پریشانۍ یوړم، نور نو په ځان ونه پوهېدم چې څرنګه له خپله آسه څخه راولوېدم او له ملګرو څخه یوازې دلته پاتې سوم. اوس لارو ګودر ټوله راڅخه ورک دی او نه پوهېږم چې کومې خواته مخ ونیسم. د پاچا زوی چې د نجلۍ بیان واورېدی نو زړی ورباندې وسو او پر خپل آس باندې تر شا راسپره کړه. څه مهال چې دوی د یوې زړې کنډوالۍ مخې ته تېرېده نو نجلۍ ورته وویل ښاغلیه زلمیه، زه غواړم د ضرورت دپاره دلته یو ځل ښکته سم. شهزاده کنډوالۍ ته ورڅیرمه له آس راتا کړه. نجلۍ کنډوالۍ ته ننوته او په هغه ځای کې ښه ډېره وځړنېده. شهزاده چې زیات وخت ورته وکتله او له انتظاره ستړی سو نو ورپسې ورغی چې نجلۍ راوبولي. هلته یې ولیده چې ځای سته جولا نسته، ځکه هغه نجلۍ نه سوه په سترګه او یا یې ونه پېژندله. ناببره یې ورپام سو چې دا د هند د پاچا لور په اصل کې بیاباني روی ده او خپلو کوچنیانو ته داسې غږېږي بچیانو نن مې تاسو ته یو چاغ زلمی راوستی دی. او بچوړي یې په ځواب کې ورته وایي مورکۍ رای وله چې موږ خپلې ګېډې ورباندې ډکې کړو. شهزاده چې دا مرکه واورېده نو زړه ته یې ولوېده چې دلته هرومرو وژل کېږم. پر ځان باندې وډارېدی او غړو یې پړک واخیست. دی له نړېدلې زړې کنډوالۍ څخه په پټه راترشا سو. کله چې بیاباني روی له کنډوالۍ څخه راووته او ویلې ده چې دی ویرې اخیستی دی او له ډاره څخه په رېږدېدو کې وتلی دی نو یې پوښتنه ځینې وکړه ته له څه شي څخه بیریږې؟ شهزاده په ځواب کې ورته څرګنده کړه زه بدیداره دښمن لرم او له هغه څخه په ویره کې یم. هغې پوښتنه ورباندې راغبرګه کړه تا نه ویل چې د پاچا زوی؟ شهزاده وویل هو
ما ویلي دي او اوس هم وایم. بیا نو روی داسې ځینې وپوښتل ولې ته خپل دښمن ته یو څه خوشمړینه ورکوي چې راضي یې کړې؟ شهزاده یې ځواب داسې ووایه هغه په روپو نه راضي کېږي، یوازې زما سر ته بلا اخیستی دی، ځکه نو زه پر خپل ځان بیریږم ولې چې یو بېوزله عاجزه انسان یم. روی ده ته ښوونه وکړه که ته لکه څنګه چې وایي یو بېوزله انسان یې نو له خدایه مرسته وغواړه چې تا د دښمن له شر او د هغه د بدۍ له خطر څخه وژغوري. د پاچا زوی چې دا خبرې له پیرې څخه واورېدې نو سر یې د اسمان خواته سرتور کوي او په لوړ اواز یې دا دعا نارې کړه: ای هغه ذاته چې په تنګسه کې د لوېدلي انسان خواست اوري چې تا وبولي او له هغه څخه د بدۍ مخ ګرځوي، ما ته پر خپل دښمن باندې بری راکړه او له ما څخه یې وګرځوه، ته په رښتیا سره په هغه څه باندې چې ستا رضا وي د پوره واک څښتن یې. روی چې دا دعا واورېده نو د پاچا د زوی له مخه چپه سوه او ده چې کله تر خپله کوره ځان راورساوه او د وزیر ترې ایسته او بې پروایي یې پلار ته بیان کړه نو هغه وزیر راوغوښت او د مرګ په جزا یې ورساوه. وزیر نو تر دې حکایت وروسته یونان پاچا ته یو ځل بیا تکرار کړه: که تاسې پر دغه طبیب باندې زیات باور کوئ او له ځانه سره احتیاط نه کوئ نو دی به خدای دې نه کوي تاسې په خورا ناوړه مرګ د مځکې له سره واخلي. دغه څوک چې تاسې ډېره مهرباني ورباندې کړې ده او ځان ته مو ښه رانږدې کړی دی په نیت کې لري چې تاسې ووژني. ده چې ستاسې د سختې ناروغۍ چاره په یوه داسې ساده وسیله وکړه چې تش څو ګړۍ مو په لاس کې نیولې وه نو له دې خطر څخه هم په امان کې نه یاست چې ښایي دغه شان مو په یوه داسې شي باندې ووژني چې تش لاس وروړئ. د وزیر یادونو او پرله پسې سپارښتنو چې د یونان پاچا په زړه کې د بدګمانۍ اندېښنې راوپارولې نو یې هغه ته وویل: وزیره ستا خبرې رښتیا بولم، لکه څنګه چې ته وایې حقیقت به هم دغسې وي. ای زما غمخوره وزیره، واقعیت دا ده چې دغه حکیم د جاسوس په توګه دلته راغلی دی او زما د مرګ په لټه کې دی. ده چې زما تداوي په داسې وسیله وکړه چې تش مې په لاس کې نیولې وه نو دا هم کولی سي چې تش د یو شي په بویولو باندې ما ووژني. تر دې بیان وروسته پاچا له وزیر وپوښتل: له ده سره نو څنګه رویه باید وسي؟ وزیر یې په ځواب کې داسې صلاح ورکړه: یو څوک همدا اوس ګړۍ ورولېږه او دلته یې راوغواړه، چې راغی د خولې چل ته یې مه پرېږده او سم د لاسې سر ځینې غوڅ کړه چې له شر څخه یې نوره بېغمه او له خطر څخه یې پوره خطرجمه سي. متل څنګه ښه وایي: کار محکمه زړه بېغمه. دی د مخه تر هغه چې تا ته حکیمانه بازي درکوي په کار ده چې ده ته شاهانه بازي ورکړي. د پاچا پر زړه چې د وزیر صلاح ښه ولګېده نو یې په مننه ورته وویل: ته رښتیا وایې وزیره. باری نو سمدستي په دوبان حکیم پسې څوک واستول چې رای ولي. دوبان چې له حاله څخه ټپ ناخبره و نو د پاچا د بلنې په هوس له ډېرې خوشحالۍ څخه په کالو کې نه دی او د خپلې بدې ورځې یا شوم سرنوشت له رارسېدو څخه بیخي په څه نه پوهېدی. د ژوند د سړو او تودو په باره کې چې انسان په خبر یا بې خبره سرلاټۍ پکې خوري شاعر داسې ویلي دي: که د زړه سي د غمونو په سکروټو سرې نینې پیښې نه ګرځې په مکه نه چاره کېږي پنې نه خبر یې نه اتر یې نه د عامه وي نه تمه ټکې راسي ناببره ستا په سر درنې درنې بې پوښتنې چې راښکېلې د ژوندون په دنګلو کې له زړه باسه د قسمت د بدو پیښو اندېښنې. ته له چا سره دعوه کړې او له چا څخه ګیله کړې په تقدیر کې څوک له خدایه سره نه وهي چڼې. ځان دې وسپاره هغه ته چې ته یې پیدا کړی، څه چې کېږي هغه کېږي، که یې منې که نه منې، پر تندي چې وي لیکلي هغه نه په بله کېږي. د رمدوکی ګرګ دې ما اچوه ځان ته د آینې، د دې بلار بې زمانې خېټه د ډکه له ناوړو هره ورځ یوه بلا زیږي له دغه آردینې. دوبان چې د یونان حضور ته راغی نو په ډېر ادب یې دا بیتونه ورته زمزمه کړه: که له تا څخه مننه د ښادیو نه کوم، راته وایه دا بیتونه زه و چاته جوړوم. پر ما اوري نعمتونه تر غوښتنې لا پخوا، بې له عذره بې له څنډه دې خندنې ستا رخوا. د ستاینې حق دې نه دی، د بیان په وس پوره فصاحت پکې ګوډیږي، بلاغت پکې چوره. یادوم دې په مننه هر ماښام هر سبایي، که مې خوله په ستړي کېږي نو د زړه د صفایي. پاچا د ده د ستاینې بیتونو ته وهوا ونه ویله بلکې په تریو تندي له حکیم دوبان څخه وپوښتله: آیا پوهېږي چې د څه لپاره مې راغوښتی؟ هغه په ځواب کې ورته څرګنده کړه: په غیبو خو پرته له خدایه بل څوک نه پوهېږي،
پاچا خبره لنډه ورته راوګرځوله چې ته مې د دې دپاره رابللی چې ودې وژنم او روح دې له بدنه وباسم. دوبان د یونان دی بیان ته خورا ډیر اریان سو او د ډیر زیات تعجب په څیره کې ځینې وپوښتل پر څه مې وژنې او کومه ګناه مې کړې؟ پاچا وویل چې ته مخبر یې او زما د مرګ دپاره دلته راغلی نو ځکه د مخه تر هغه چې ما ووژنې غواړم ستا خوله در پټه کړم. وروسته پاچا خپل جلاد په چغنده ناره راوباله او ورته وویل د دغه ټګمار سر ورغوڅ کړه چې له شر څخه یې په امان سم. حکیم جي له پاچا څخه وغوښتله ما وبخه خدای دې تا وبخي ما مه وژنه چې خدای به تا ووژني. دغه کلمات یې څو واره هغه شات تکرار کړه لکه ما خوارکي ماهیګر چې یوه ګړۍ د مخه څو ځلې تا سرکښه دیب ته تکرار کړه خو تا زه نه بخلم او دې ته دې په ټینګ ننګیلي و چې ما ووژنې. یونان پاچا دوبان حکیم ته ور خلاصه کړه چې که تا ونه وژنم نو له خطره نه وځم ولې چې تا له خورا ناوړه رنځه څخه تش په دې طریقه جوړ کړم چې یو شی په لاس کې ونیسم خو بلا پلا بیا دا خطر سته چې تش مې د کوم شي په بویولو او یا لاس ورولو خوله راپټه کړې. د حکیم چې زړه ډیر درد کاوه نو یې پاچا ته مخ ور واړوه دا نو ستا له جانبه ماته انعام دی چې زما لخوا دا ښه ستا لخوا واښه لکه څنګه چې د پاچاهانو ذاتي خوی دی. یونان هم د نورو لنډو یا اوږدو خبرو بالا څه غم نه درلوده نو ځکه یې په شاهانه لهجه د حکیمانه جمله په خوله کې ور وچه کړه او په غوڅه توګه یې ورته په ډاګه کړه حکیم صاحب مرد بې له ځنډه حتمي دی. د دوبان زړه ته چې دا خبره ولوېده چې یونان یې خامخا وژني نو یې له خروښه څخه ښه ډېر وژړل او پر خپله هغه نیکي باندې ډېر ارمان ورته ودرېدی چې له داسې نه اهله چا سره یې وکړه کورت نه پر ارځي. په داسې کسانو په باره کې شاعر ډېر ښه ویلي دي په دنیا کې بخت د هغو سره کړې د یاري چې پهان یې تل لګیا وي د ساتنې په خواري دوی پر وچه نسي تللی او نه پیژنې ګودر نه د صد رڼا په سر کې نه په بیخ باندې خبر په یوه بېتار نه ارځي که یې وګوري مزاج حکیمان یې وي ستومانه د رنځونو په علاج. بیا نو جلاد را د مخه سو د دوبان حکیم سترګې ور وتړلې تورې یې له تکې راوویسته او له پاچا څخه یې وغوښته چې امر کوه باداره. دوبان په ژړا سو پاچا ته یې وویل ما وبخه خدای دې تا وبخي ما مه وژنه خدای به تا ووژني. په دې حال کې دا بیتونه د ځان سره زمزمه کړه رښتیا که دې ویله او رښتیا که دې کوله اخر به یې پښیمانه له راستۍ څخه په خپله دنیا د تیروبیر د پاکه سپینه نه چلیږي ډوکه تر رک ویلو علاوه د یو پسله خبره چې د زړه د چا له خولې څخه راوځي سپېدلی به پېښ نسي پر ښادي باندې هېڅ کله چې ژبه هم کلا ده هم بلا ده په متل کې کلا ده چې ګونګی وي او بلا که چلیدله د بخت پچه د هغه چا په برخه د ختلې چې پټه یې په زړه کې هره پټه وساتله چې ډېر یې ارمانجن وم سراسر د پیرزوینې نه اهله مې په زړه کې دغه هیله وکوټله. تر دې وروسته حکیم جي وویل ای پاچا دا ستا انعام چې ما ته راکول کیږي داسې راته ایسي لکه د نهنګ د انعام په څیر. یونان چې د دوبان دا خبره واورېده نو یې ځینې وپوښتل د نهنګ د انعام قصه بیا څنګه وه؟ دوبان یې په ځواب کې وویل زما په دغسې بد حالت زه دا نقل نسم کولی ته خدای که به پر ما رحم نه کوې چې خدای به پر تا رحم وکړي. حکیم د ژړا شین ولاړی او په زور یې کوکې ووهلې. په دې وخت کې یو د خیر سړی او زړهسوانده انسان چې د پاچا له نږدې کسانو څخه و راجګ سو او پاچا ته یې هیله وکړه چې علي مقامه ټولواکه د دې حکیم ژوند ما ته راوبخه ځکه موږ په ده کې داسې ګناه نه ده لیدلې چې ستا په خلاف یې کړې وي بلکې دا ملا ځینې ولیده چې ستا داسې سخته ناجوړي تداوي کړه چې د هر ګوټ طبیبان یې په علاج ستړي سوي وو او چاره یې چا نه سوه پیدا کولی. پاچا د دې نیک اندیشه شخصیت غوښتنه په داسې ځواب په خوله کې ور وچه کړه آیا ته په دې نه پوهېږي چې زه دی ولې وژنم؟ که زه چیرې دی وبخم نو دی به مې بې له شکه هرومرو وژني ولې داسې یو څوک چې زه یې له خپلې ناروغۍ څخه تش په دې وسیله جوړ کړم چې د توپ ډنډه مې په لاس کې نیولې وه نو دا خو بیا بیخي ورته اسانه ده چې مازې د یو شي په بویولو مې ژوند ته خاتمه ورکړي. زه ډارېږم چې دی حتمي ما وژني او زما مرګ باندې جایزه هم اخلي ځکه چې ذرای دی او د دې مطلب دپاره دلته راغلی دی چې له منځه مې واخلي. په کار دا ده چې بې له ځنډه ووژل سي او زړه مې د ده له خوا څخه پر ارامه سي څرنګه چې تر خپلو سترګو لاندې د مرګ غرغړ ډېر زور غواړي نو د حکیم جي بیا هم زړه ونه درېدی او له پاچا څخه یې په زارۍ وغوښتله چې پر ما ورحمېږه خدای دې پر تا ورحمېږي ما مه وژنه چې خدای به تا ووژني. اما کله چې ای سرزوري دی به دوبان ته دا خبره پوره یقیني سوه چې بې وژلو مې نه پرېږدي نو یې له یونان څخه هیله وکړه ټولواکه
که زما اعدام حتمی وي نو ماته لږ مهلت راکړه چې خپلې اړې وماندې پوره کړم. زه غواړم یو ځل تر کوره ولاړ سم او هلته خپلوانو او ګاونډیانو ته وصیت وکړم چې چیرې مې څرنګه ښخ کړي. همدارنګه پکار ده چې د خپل نفس تزکیه وکړم او د خپلو چارو تصفیه وکړم. زه باید د ځان طبي کتابونه او علمي اثرونه یو او بل ته وبخم، خو له ما سره یو خورا نامي خاص کتاب موجود دی چې هغه تا ته تحفه کوم او ته یې باید په خپله خزانه کې خوندي وساتې. پاچا نو په ډېره تلوسه له حکیم جي څخه وپوښتل په دې کتاب کې نو د څه شي په بیانونه راغلي دي؟ هغه یې په جواب کې تش دا خبره وکړه د دې کتاب بیانونه بې حسابه دي او د هغه له کوچ نوټو اسرارو څخه یو هم دا ده چې کله ته زما سر له بدنه څخه پرې کړې نو تر هغه وروسته یې 3 پاڼې واړې او په 3مه پاڼه پسې ستا د کیڼې خوا په مخ باندې 3 کرښې ولولې. نو بیا به زما غوسه وی سر له تا سره خبرې کوي او هر راز سوالونه چې ځینې وپوښتې هغو ته مو پوره او کره ځوابونه ووایي. پاچا د دوبان دې بیان ته اریان ولاړی او د خپلې حیرانتیا د څرګندولو په ترڅ کې په خورا زیاته علاقمندۍ وپوښتل حکیم صاحب زه نو چې کله ستا سر له بدنه بیل کړم هغه به بیا هم زما سره خبرې کوي؟ دوبان خپل غمجن سر ورته وښوراوه. هو کې اعلی حضرته. پاچا نو وویل ولا دا خو ډېر عجیبه او د لیدو وړ چاره وي. یونانو حکیم دوبان ته د احوالدارانو تر نظارت او پلاټونیانو تر حفاظت لاندې اجازه ورکړه چې تر کوره ولاړ سي. کله چې هغه خپل ټاټوبي ته راغی نو څه کارونه چې په نیت کې وه هغه یې ټوله په همدغه ورځ کې تر سر ته ورسول. په دا 2مه ورځ له وعدې سره سم د پاچا دربار ته د وژل کېدو دپاره حاضر سو. په دې وخت کې امیران، وزیران، درباریان، نوابان، صوباداران او دولتي اربابان تر خانانو او ملکانو پورې ټول راغلي وو. دوبان په داسې حال کې چې د ارګ 2 سپاهیانې پر یو اړخ باندې پیرهداران وو د یونان په وړاندې را دمخه سو. د په تخر کې یو زوړ کتاب او په لاس کې له پوډرو څخه ډکه رنجو نونې له ځان سره راخیستې وه. حکیم کېناستی او ویل ما ته یو غاب دلته راوړئ. کله چې غاب ورته راوړئ نو ورڅخه پوډر یې په هغه کې هوار کړه. بیا یې نو پاچا ته مخ ور واړوه. دغه کتاب واخله او تر هغوی مخ خلاصوه څو دي چې زما سر پرې کړی نه وي. خو کله چې زما سر غوڅ سو نو هغه راواخله او په دغه غاب کې پر پوډرو باندې جګ ودروئ څو چې د وینې بهېده ودرېږي. بیا نو په دې پسې کتاب خلاصوی سي. د حکیم جي وروستۍ خبرې چې پای ته ورسېدې نو پاچا له ده څخه کتاب واخیستی او جلات ته امر وکړ چې سر یې ور پرې کړه. جلات هم په بیړه د حکیم دوبان سر په توره وواهه او د غاب په منځ کې پاچا په پوډرو وموږی څو چې وینه یې ودرېده او له دې سره سم د هغه سترګې رونې سوې او پر خبرو راغی. پرې کړي سر پاچا ته وویل ټولواکه کتاب خلاص کړه. یونان کتاب پرانیست خو د هغه پاڼې ټینګې سر موښتې وې چې نه اړول کېدې. پاچا خو ګوته د خولې په ناړو لنده کړه. لومړۍ پاڼه یې واړوله بیا یې 2مه ورپسې 3مه واړوله. خو دا پاڼې چې سره موښتې وې نو بیا د ګوتې له لندېدو څخه نه اوښتې. کله چې 6مه پاڼه هم واړوله او په یوې کې هم کوم لیکل توري په سترګو نه سوه نو یې د حکیم جي له پرې کړي سر څخه وپوښتل دوبانه په دې کتاب کې خو هېڅ شی نه دی لیکل سوي؟ سر ورته وویل نور یې هم پسې اړوه. پاچا نورې 3 پاڼې هم واړولې او لږ وخت نه و تېر سوی چې زهر د پاچا په وجود کې تیت سوه ځکه چې د کتاب پاڼې په زهري موادو ورته لړلې وې. پاچا نو د نفس د وروستي غړغړ په شیبه کې چیغه کړه وای وای ټول وجود مې زهر واخیستی دی. د دوبان پرې کړي سر د غا په منځ کې په ویړه خوله دا ترانه زمزمه کړه حکمونه دې کوله کوښښونه دې کوله تلاښونه دې کوله پاچاهي دې ټینګوله که وګورې وشاته دا هر څه سوله پاته بدنامه سوې بدذاته خپل غول دې وڅټله. یو څوک چې مهربان وي پاک زړی د انسان وي په هر چا باندې ګران وي یادېږي په تاریخ کې. خو څوک چې سرټمبه وي ورستی دیرونه وي په زړه یې تور شپه وي ډوبېږي په خپل ریښ کې. دا کار د قسمت نه دی بخت هم ملامت نه دی بیخي مشقت نه دی چې څوک لږ څه انسان سي که نسي خو چټېږي هېڅ کله نه پاتېږي که سات اخیستل کېږي له چا څه چې حیوان سي. د دوبان سر لا خپله سندره ټوله پای ته نه ورسولې چې یونان بیا د کیها مړ و. نو دی به ماهیګر وویل ته هم باید پوه سې چې که یونان پاچا دوبان حکیم ژوندی پرېښی وای خدای به دی هم نه وای وژلی. خو څرنګه چې هغه د ده مرګ ته ننګېلې وه نو دی هم خدای د مځکې له سر څخه واخیستی. تا هم که زه پرېښی وای نو خدای به ته پرېښی وای او په دې لږه به نه اخته کېدی.